ډاکټر محمد اشرف غني وایي طالبانو زما د موندلو لپاره له یوې کوټې بلې کوټې ته روان وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې له هیواده وتلی دی، د دوشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو ویډیو پیغام کې طالبانو د هغوی کورنیو او بهرنیو متحدینو ته ویلي چې تر څو چې دی په واک کې وي، هیواد به یې سوله ونه مني. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. هغه په دغه پیغام کې ویلي که زه په واک کې پاتې شوی وای، کابل به د سوریې او یمن په څیر په کوڅه کوڅه ویجاړ شوی وای. غني څرګنده کړه څو دقیقې وروسته له هغه چې زه مجبور شوم چې کابل پرېږدم. طالبان او ناپېژانده څېرې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتلل او هیڅ مقاومت یې ونه کړ. دوی د یوې کوټې څخه بلې کوټې ته لاړل چې ما ومومي. پرېکړه دا وه چې هغه څه تکرار شي چې 20 کاله مخکې په افغانستان کې وشول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې د امریکا متحدو ایالتونو ګټل کېده وروسته له هغه چې طالبانو د دغه هیواد واک ترلاسه کړي، له هیواد ووت. په وروستیو ورځو کې د اشرف غني د اوسېدو ځای نه دی معلوم، خو د دوشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو په دغه هیواد کې د اشرف غني حضور تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هغه ولسمشر یې منلی چې د بشري دلایلو له مخې له افغانستان وتلی دی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. الله په امان.